یا الله غټ اختر راغی او قرباني رااله او په دې قرباني کې ډومله چا غوخه را نکړه او چې کومه غوخه را راکی ناغم تش پړینګانی یا الله پاکه ستاسو په دنیا کې چې موږ غریبانان پیدا شو نو داخله به موږ ته دونه سپک پوری دونه سپک پراته پوری السلام علیکم وعلیکم السلام اختر مبارک شاه مبارک یاز خان وخم سنبال کړ قرباني کو تر سره او خان لالا وخم سنبال کړه ورتم ټوله وخه راوړه دا سټل وو کې چې مغاز خان دی او خارس خان دی به سپیشل وخه ولېږي ځکه چې موږ سره وټونو کې منډې تړلې والي دي مراد خان دی او خوش سپیشل کار چې هغه نه خپه نشي وخان لالا دا تا چې کم کسان یاد کړلو دوی ټول خو قرباني کړې ده د قربانۍ مقصد دا دی چې دا به ته غریبانو خلکو له دا غوښه ورکړې تا چې کم کسان یاد کړل دوی ټول خو د وس خاوندان دي د غریب سړي او په دې ټول کال کې دغه غټ اختر ته سترګې چې په دې ورځ ور ما ورته غوښه ونه لېږو نو آخر څوک په ولېږي و اجازه دا غریبانان خلک زموږ په کار نه راځي زموږ دا غټ خلک په کار راځي غریب خلک سړی خو چې دی نه په حجره کې چې کم دی نو بالغ سم کا کټ سم کا او دا منډه تړه وړه منډه تړه وي دا غټې منډې تړه خو موږ له خانان وي زه ټیک ده خان لالا چې څنګه ستا خوښوي هغه شان به زه وکړم یا الله پاکه د اختر ته وګوره او مونږ ته وګوره خلک په اختر کې قرباني وکړي او جامه پیزار یې واغستلو او مونږ دغه شان ګورو بچي دومره د ناشکرۍ خبرې مه کوه ټیک ته چې مونږ قرباني مو نه کړه مونږ ډېر زیات غریبانان یو او اوس خو هر څه د مخ مربوط شوي دي او غریبانان خلک څوک پیسې کې نه حسابوي او په دې لاک شکر چې خدای پاک لاس او خپې راکړي او ځان له یو ټایم رزق پیدا کړو الله به زموږ په خیر باندې رحم وکړي مه خفه کېږه بچي ورشه چې ورته کوه چې څوک راغلي دا یې ورغلم چې ورچا ټاکو راځي زه بار وته مسوګونه بوجا نو کته دغه وسه ما ډیره وخت راځي چا غوښه راوړې ده او دي خدای پاک ډېر زیات غیرتي ذات دی او هغه په موږ بندیانو باندې ډېر زیات غیرت کوي خو موږ ډېر زیات ناشکره یو او د خدای پاک غیرت دې ولیدو خدای پاک په موږ باندې ډېر زیات غیرت کوي خو موږ نه پوهېږو د نن نه پس بیا ناشکري مه کوه او دا څه چې خدای راکړي په دې شکر وباسه